پاکستان کې د تشدد څخه ډکې مظاهرې په دویمه ورځ هم روانې وې. د تحریک انصاف نور مشران نیول شوي. پاکستان کې د مخکني وزیر اعظم او پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نیولو وروسته پرون په دویمه ورځ هم د تشدد څخه ډکې مظاهرې شوې او د تحریک انصاف ګوند ځینې نور مشران هم نیول شوي دي. پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي تېره شپه دوه نور مشران شاه محمود قریشي او فواد چودري نیول شوي دي. د اسلام آباد پولیسو ویلي د منصوبه بندۍ لاندې د اورونو اچولو او تشدد څخه ډکو مظاهرو پله پرولو عوامو ته د خطرې لاندې کسان نیول شوي دي. د اسلام آباد پولیسو شاه محمود قریشي، اسد عمر، فواد چودري، ملکه بخاري او نور نیولي او ټولو ګرفتارۍ د قانوني تقاضو پوره کولو سره په عمل کې راوسته شوي. د پخواني وزیر اعظم عمران خان د ګرفتارۍ خلاف په پاکستان کې شروع شوو احتجاجونو په مهال لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. په پېښور کې د لیډي ریډینګ هسپتال چارواکو پرون ویډیو ته تایید کړی چې هسپتال ته د 3 کسانو مړي او 28 زخمیان ور انتقال شوي وو. د ځایي مطبوعاتو تر مخه پېښور کې د احتجاجونو په مهال د ریډیو پاکستان ودانۍ او ګاډي سوځول شوي او د شپې د الیکشن کمیشن په دفتر د احتجاج کوونکو د ورتلو خبر هم مخې ته راغلی دی. د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر فیروز جمال ویډیو ته د سهشنبې په ورځ نوښته د دې خبر تصدیق کړی و چې په چکادره کې د تحریک انصاف پلویان د چترال سکاوټ په کیمپ ورغلي وو او د نښت په مال یو تن وژل شوی او ځینې نور کسان زخمیان شوي وو. په کوټه کې د سینډمین هسپتال یو چارواکو د سهشنبې په ورځ په ښار کې د احتجاج په مهال د یوه تن د وژل کېدو تصدیق کړی و. پرون هم په پېښور، اسلام آباد، لاهور او کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو احتجاجونه کړي دي.